دا کیسه داسې د یو جهاز دا کم چې انټارکټیکا اوشن کې ونښلېږي او مخکې نشي تللی او په دغه جهاز کې اویا کسان هم وي او دې باره کې موږ ته وایي چې دا جهاز 103 ورځې په دغه واوره کې نښتی و. دغه جهاز استرالیا ته روان وي او په دې کې موږ ته د جهاز کیپټن ښایي چې د هغې نوم پیټروف وي. پیټروف ډېر یو ښه انسان هم وي او په دغه جهاز کې چې څومره مسافر هم وي دا د دې ذمه وي چې د دې خیال وساتي او دغه شانتې دا جهاز په سمندر کې یعنې په واوره کې مخکې خپل منزل ته روان وي. خو لږ مخکې چې لاړ شي هلته کې موږ یو آیسبرګ وګورو چې په واوره کې ولاړ وي او په سمندر کې وي او د دې د جهاز بالکل مخامخ وي. دغه نظاره کتلو نه پس پیټروف خپل ملګرو ته اډر وکړي چې دغه جهاز ګس لاس ته تیر کړي چې دغه غر سره ونه جنګېږي او په حرام موږ د دغه ځای نه واوړېږو. خو دوی چې کله دغه غر سره نږدې راشي نو دا غر ماتېږي او په جهاز کې لاندې راپرېوځي. خو دغلته دا جهاز چپه وخوري او یو سړی خپل سپي سره لاندې وغورځېږي. پیټروف هلته کې یو سړي راوالي او لاندې په اوبو کې ولاړ کوي او غواړي چې لاندې کوز شي او د دغه سړي زندګي بچ کړي. خو هلته کې یو بل کیپټن راشي او پیټروف ته وایي چې ته داسې کې ته څنګه لاندې کوزېږي او د نور مسافر زندګي په خطر کې اچوي او لاندې کوزېږي او دوی چې موږ زندګي اوس هم په خطر کې ده او ته موږ یوازې نشي پرېغوستی او لاندې یو کس پسې ته بیخي نشي کوزېدی. خو په دغه دوران کې یو بل کس لاندې اوبو ته ټوپ کړي او غواړي چې خپل ملګري مدد وکړي. خو کله چې دا لاندې اوبو ته کوز شي هغه اوبه ډېرې زیاتې یخې وي او دا خپل ملګري وګوري چې هغه مړ شوی وي او د دې سپی اوس هم ژوندی وي. دا سپی په غېږ کې ونیسي او بره روخیږي. خو اوبه دومره ډېرې یخې وي چې دغه سړی اوس ګونګا شي او بیخي د خولې نه خبرې نه وکاږي او داسې معلومیږي چې د یخوالي په وجه باندې دغه سړي اواز ختم شوی دی. دغه له واورې غر دوی لپاره یو غټ چیلنج دی. مخکې حرکت کوي او د دې د ریډار سیسټم هم اوس خراب شي کوم چې اوس دې لپاره یو نوی مصیبت جوړ شي. دغه ریډار دوی ته حل وایي چې کوم ځای کېږي واوره ده او کوم ځای کې نشته او اوس دغه ریډار خراب شو نو اوس دوی سره هېڅ هم خبر نشته. دوی خپله کشتۍ د مصیبت نه وکاږي خو دوی اوس هم د دغه ځای نه نه وتلي ورکوټی غونډۍ کې غر اوس هم مخامخ دوی ته انتظار کوي. دا بل کیپټن راشي او پیټروف ته وایي چې د هر یو شي ته ذمهوار یې. زموږ د کشتۍ غر سره جنګېدل زموږ یو ملګری مړ کېدل د هر یو خبرې ته ذمهوار یې. دغه سړی کینی به یو ریپورټ جوړوي او شاته خپلو مشرانو ته دغه ریپورټ لیږي. خو په کشتۍ کې موجوده مسافر هغه داسې کولونه دا سړی ایساروي. دغه مسافرو ته پته وي چې پیټروف یو ښه کیپټن دی خو دا سړی د دې یوه خبره هم نه مني او دا رپورټ شاته ولیږي. هغې نه پس دې ته رپورټ ملی شو چې کیپټن د خپلې عهدې نه یې ختم کوي او دا هډر هم ورته وکړي چې څو پورې دغه کشتۍ ته نوی کیپټن نه وي راغلی نو دا زوړ کیپټن چې کوم موجود دی دا به ستاسو کیپټن وي او دغه کشتۍ به هلته کې ولاړه وي. لږ ورپس موږ په هلیکاپټر کې ګورو چې نوی کیپټن راځي او کله چې دغه هلیکاپټر هلته کې لینډ کېږي نو په دغه کیپټن باندې اور ولګي او د دې جیکټ باندې ډېر زیاتې غرغنډې وي. په کشتۍ کې موجوده مسافر رامنډه کړي او په دغه خلکو باندې اور مړ کړي. خو دا نوی کیپټن چې کله پیټروف وګوري نو د هغې شکریې ادا نه کوي بلکې الټه هغې ته ډېرې زیاتې خبرې وکړي او پیټروف ته دا هم وایي چې ته یو ښه کیپټن نه وي. دغه نوی کیپټن ډېر زیات چړوس او ډېر سخت مزاج سړی وي. دا چې کله دننه کشتۍ ته راشي نو یو سړی هلته کې په یو ګیم باندې لوبې کوي. ته هغه ګیم ولې ولري ډېرې په واوره کې لړه کړي. دلته کې موږ یو عجیبه غونډه کې منزل ګورو. دلته کې څلورونه طرفه صرف واوره او واوره وي بل یو شی هم نه وي. دا کشتۍ نه مخکې تللی شي نه وروسته. بل خواته موږ ماسکو ښایي کوم ځای چې پیټروف ښځه وي او هغه یو جرنلسټ وي او هغه یو سړي سره په دغه خبره کې بحث کوي او دا ډېر زیات دباو واچوي چې خپل خاوند دفاع وکړي. بل خواته موږ په کشتۍ کې مسافر ګورو چې په دغه پلین نه سوي چې څنګه په طریقه باندې به موږ خپل ځان دننه وکاږو. دلته کې یو سړی راباسي او هغه دوی ته مشوره ورکړي چې راځي د دغه جهاز نه دا پټرول به وکاږو. دلته کې به یو غټه دماکه وکړو دغه واوره به ویلې شي او موږ به مخکې حرکت وکړو. دغه دوران کې موږ د نوی کیپټن ګورو چې دلته کې راشي او دغه میټینګ بند کړي او دې نه ظاهرېږي چې دغه نوی کیپټن پیټروف سره بالکل هم نه لګي او کوم سړي چې دا مشوره ورکړې وي هغه هم ایثار کړي. له کوم باره کې چې هغې مشوره ورکړې چې دلته کې به یو دماکه وکړو. پیټروف هم په دغه خبره باندې یقین نه کوي چې کوم پټرول باندې تاسو دماکه کوئ کیدای شي په راتلونکي ورځ کې هغه پټرول ته زموږ سخت ضرورت پېښ شي. ځکه خو دا نوی کیپټن شاته دغه خبر خوره کړي چې زموږ دغه جهاز په واوره کې نښتی دی او موږ ته ایمرجنسي ضرورت دی او بیا دوی د خپل جهاز کې چې څومره بلیټونه وي هغه ټول مړه کړي ولې چې د نه وه پته چې څو ورځو کې به دوی دغه جهاز د دلته نه وکاږي. پیټروف دلته کې ډېر زیات سوچ کوي او هغه خو داسې غلی نه کښېني او دغه فکر کوي چې اخر څو ورځو پورې به موږ په دغه واوره کې دلته کې نښتي یو.
او موږ به له چا په انتظار کې د څو ورځو پورې ناست وو. دغه لپاره بیا دا فلای ګن اخلي او دا د جهاز نه بار روزي او په یو هرمانې بر تلو کوشش کوي. په دغه دوران کې موږ هغه هلیکاپټر پایلټ ګورو چې لکه راغلی وي. خو دغه د هلیکاپټر پایلټ پیټروف ته وایي چې ته فکر مه کوه، زه به چاته هم دا حال نه ویمه. پیټروف چې کله د بهر د وځي او دوربین کې ګوري نو دا هلته کې څه خلک وګوري او بیا دا هغه کیوب وګوري کوم چې هغه نوی کیپټن د یو سړي نه اخیستی وي او لرې په واوره کې لړ کړی وي. کله چې پیټر په یو ګټه کې لړی شي دا فلایګر باندې ډزو کې کوم ځای کې چې هغه د هلیکاپټر پایلټ دا وګوري چې پیټرف سره د کې په مصیبت کې ګیري او دا به په کشته کې نور مسافر ځان سره کېږي او بار وځي او له پیټرف مدد لپاره را روان شي. دوی پیټرف اوچت کړي او واپس خپلې کشتۍ ته راشي او ډاکټر ته راولي. دغه نوی پایلټ راشي او پایلټ ته ډېرې خبرې وکړي، خو دا خالي لاس نوي راغلي او دې ځان سره ډېر زیات انفارمیشن راوړی وي. نوی پایلټ ته وایي چې زموږ نه شاته یو غر را روان دی او که موږ په وخت باندې هلته نه ونوتو نو موږ ټول به دلته کې مړه شو او ختمه شو. پایلټ یې تپوس وکړي چې آخر تاسو څه ثبوت دی او په کومې خبرې باندې دا خبره کوي. هغه ته وایي چې دغه کیوب چې کله تا لړ کړی و نو هغه موږ نه ډېر زیات لرې تللی دی او اوس دا کیوب زموږ ډېر نږدې راغلی دی. ځکه خو دا کیوب زموږ ډېر زیات نږدې کشتۍ ته راغلی دی. د نوي کیپټن هم د دې په خبرو باندې اوس یقین شروع کړي، خو دا کیپټن د دې څه خبره ونه کړي او چوپ چاپ د هلته نه لاړ شي. بل خوا ته موږ هغه مسافر په کشتۍ باندې ګورو چې خپل ټینشن کموي او هلته کې پالټي شروع کړې وي. بیا هغه نوی کیپټن هلته کې راشي او دې خلکو نه دا ګیټار وواړي او بهر ته لاړ شي او هغه ګیټار ورنه مات کړي او دغه مزدورانو ته اډر وکړي چې د کشتۍ شاته سیټ ته لاړ شي او هلته کې دا ټوله واوره ماته کوي. پیټرف سیم چې کله پورې وس دلته کې یو کیپټن و هغه دې سړي ته ووایي چې دومره سخته رویه خپلو مزدورانو سره مه حسابوه او ما دا خلک ډېر زیات تنګوه او زموږ شاته په ماسکو کې خلکو سره بالکل هم احساس نشته. موسم هم ډېر زیات خراب دی او څلور واړه طرفه یخې هواګانې چالو کېږي او څوک هم زموږ مدد لپاره رانشي. بیا موږ ګورو چې دغه واوره ورځ په ورځ د دې شفت ته بره راخیږي او دا واوره اوس نور هم مضبوطېږي. پیټرف نوی کیپټن ته وایي چې موږ ته پکار دی چې اسټرالیا نه مدد واخلو، خو دغه کیپټن د دې دا خبره هم ونه مني او دغه شانتې دا واوره له جهاز دننه راتلل شروع کړي او دا کشتۍ هم ځای په ځای ماتېږي. خو په دغه دوران کې موږ ډېرې زیاتې اوبه وګورو چې د کشتۍ دننه راشي او د دې خوراک او د څښلو اوبه هم دې نه تباه شي. دغه مزدوران خو په کار باندې لګیا شي چې دغه سورې څه په طریقه باندې بند کړي، خو دغه خطره اوس هم ختمه شوې نه وي او دغه ټول خلک یېرېدلي وي او داسې فکر کوي چې ډېر ژر موږ دا ټول خلک به مړه شو. په دغه کشتۍ کې هم دې سره تیل له 3 ورځو پاتې شوي وي او کوم خوراک چې مو هغه هم اوس ډېر زیات ضایع شو. بیا موږ دلته کې هغه دوه کیپټنان ګورو چې په خپلو کې په جنګ شي او مسافرو ته ووایي چې موږ به ضرور په دغه کې له تیلو نه یو غټه دماکه کوو او د دغه کیپټن خبره بالکل هم مه منئ. دغه شان دغه ټول مسافر بغاوت وکړي او د دې کیپټن خبرې منلو نه اوس انکار کوي او دا ټول مسافر یو ځای شي او هغه کیپټن په یو کمره کې بند کړي او بیا دوی په ښکار باندې لګیا شي او هلته کې ډېر زیات تیل جمع کړي او د کشتۍ نه لږ مخکې لاړ شي چې هلته کې یو غټه چاودنه وکړي. کیپټن هم دغه مسافرو ته وایي چې دغه کار مه کوئ او دا دماکه مه کوئ، خو دغه خلک د دې یوه خبره هم نه مني او هلته کې دماکه وکړي، خو د دغه دماکې نه څه فایده دوی ته میلاو نه شي. دغه نوی کیپټن په دغه فکر کې وي چې آخر به دا وڅه کوي او دا بیا خپل یونیفارم واچي او بیا په کشتۍ باندې ودرېږي او لاندې ټوپ کوي او خپله خودکشي کوي. دې نه بیا چې دغه کیپټن لاندې ټوپ کړي نو پیټرف راشي او دا وګوري ورته وایي چې داسې کولو لپاره بالکل هم ضرورت نشته او پیټرف ورته مشوره وکړي چې موږ به یو ځای شو او دغه کار به وکړو چې دننه به ځان وکاږو. په دغه مسافرو کې ټول وشرمندوي چې موږ هسې فضول ډېر زیات پټرول ضایع کړو او دغه شان د ټول مزدوران یو ځای کېږي او د نوي کیپټن افیس ته ځي او هغې نه معافي غواړي او دغه کیپټن دوی ټول مسافران معاف کړي. بل خوا ته موږ له پیټرف ښځه ګورو چې په یو بله کشتۍ باندې سواره شي او را روانه وي چې دغه خلکو مدد وکړي او د دې زندګۍ نه بچ کړي. خو په دغه کشتۍ کې موجوده یو کس رامنډه کړي او دغه ټولو خلکو ته ووایي چې یو تیز طوفان زموږ له کشتۍ خواته را روانه دی او موږ بیا لاندې په دغه کې یو درار وګورو. پیټرف دغه ټولو مزدورانو ته ووایي چې دغه کوم درار لاندې په ځمکه کې دی، موږ په دغه درار کې به خپله کشتۍ مخکې وکاږو، خو دغه کس ورته ووایي چې په دغه کار کولو کې ډېر زیات ریسک او خطره ده. خو پیټرف ورته ووایي چې نه موږ دغه کار کولی شو او دغه نوی کیپټن هم په دغه کار کې پیټرف سره اګري شي. دغه نوی کیپټن ته هم پته ولګي چې پیټرف یو قابل سړی دی او بیا دا ورته وایي چې زه به په هلیکاپټر کې کښېنم او مخکې به لاړ شم او تاسو ته به لاره ښیم ول چې زموږ ریډار خو الریډي پننه خراب شوی دی. خو دغه نوی کیپټن ورته وایي چې نه زه په هلیکاپټر کې کښېنم او زه مخکې ځم او تا ته لاره ښیم ولې چې ته الریډي په دغه کشتۍ کې کیپټن پاتې شوی وي او تا ته د هر یو شي ښه پته ده. دغه شان ډول مسافران په جوش کې راغلي وي او دا نوی کیپټن په کشتۍ کې کښېني او مخکې روان شي.
او دغه شان دي موږ وګورو چې دغه جهاز په تیزۍ سره په دغه درار کې مخکې د دغه غر نه لاړ شي. بل خواته موږ هغه کیپټن ګورو چې په دغه هلیکاپټر کې سوار وي او هوا هم ډېره زیاته تیزه وي او هغې هلیکاپټر وجنګېږي او لاندې رالاړه شي. پیټرف چې کله دا وګوري نو هغه کشتۍ اډر وکړي چې واپس شاته لاړ شي. کیپټن او پایلټ کوم چې لاندې راپرېوتي وي هغې اوس خپل امید بیللی وي او دا فکر کې نه وي چې پیټرف به راشي او موږ به بچ کړي. هغوی ته پته لګېدلې وي چې دغه سړی پیله نه سسپینډ شوی دی چې دې یو غلطي کړې وه یو سړی بچ کوله او له هغې په وجه باندې دا اوس د دغه کیپټنۍ نه هم اخوا شوی دی. خو بیا هم پیټرف څه طریقه ماني مخکې لاړ شي او دغه کسانو خوا راشي او لاندې راکوشي او هغې بچ کوي. کیپټن چې کوم هلته کې ډوبېدو والا وي پیټرف په موقع باندې راشي او هغې سره خپل مزدوران هم وي او دغه کیپټن رابچ کړي او آخرکار دغه نوی کیپټن هم واپس خپلې کشتۍ ته راغلی وي او دغه ټول مزدوران خلک ډېر زیات خوشحاله وي چې دوی څه په طریقه باندې هغه د غر پهاړ نه مخکې لاړو. لږ مخکې چې کله دوی راشي نو دوی د پیټرف راښځي هغه نوې کشتۍ هم وګوري په کوم باندې چې نور هم ډېر زیات خوشحاله شي او یو امید را پیدا شي. دوی د یو غټ مصیبت نه بالکل هم صحیح سلامت راووتو او د دې دغه کارکردګي په وجه باندې د دې یو تصویر هم په اخبار کې راغلی وي او دوی 133 ورځې په دغه کشتۍ کې تېرې کړې وي.